بسم الله الرحمن الرحیم. نن ورځ لومړی درس د وینډوز دی. سیسونو موږ په دې کورس کې د ستاسو په یاد دي سیسونو چې موږ څو وینډوز وایو. وینډوز 8.1 وایو. زه به دا کارسر چې کوشنۍ کوم یاري ښه. نو وینډوز چې دی فصل کې څو رقم وینډوزونه ستا سیسو. وینډوز ایکس پی ستا، وینډوز دغه ستا، وینډوز ویستا ستا سیسونو دغه رقم وینډوز چې شته وینډوز 2000 به ان شاء الله چې سیسونو وینډوز 2000 به یې دغه رقم وینډوز وستا سیسونو وینډوز اتستا وینډوز چې شته 8.1 ستا او وینډوز چې شته وینډوز لستا وینډوز چې شته وینډوز 11 سیسو. خو موږ په دې ګردو کې یوازې دغه خلغه وایو سیسونو، نور په دې ځای کې نه ویل کېږي. سر به خلاص کړو ښه ورته متوجه سئ. موږ وینډوز 8.1 وایو. یو وینډوز 8 دی سیسونو، وینډوز 8 دی، خو موږ هغه نه وایو، موږ وینډوز 8.1 وایو سیسونو. وینډوز 8.1 د وینډوز 8 تر مابین بیخي لږ فرق دی، ډېر فرق نشته سیسونو، خو وینډوز 8 پر بیا دی د سر خلاص یو. نو لومړی راځو تر دې در مخ چې موږ عملي کار ته وداخل شو، لږ څه نظري درس د کمپیوټر په اړه ستا یوه ورځ یا دوې ورځې دی سیسو. په دې خاطر سره چې زیاتره وخت چې کمپیوټر دې ښه ټاپ زده وي، خو په اداره کې چې امتحان ورکوي ټاپ ته دې نه ګوري، هغه دې د پارچې خط ته ګوري، د پارچې سوالو ته ګوري. پارچې کې چې بیا سوال درڅه کېږي هغه دا نه درڅه کېږي چې ته یو فلم چالان کړه، یو شی خلاص کړه، یو شی حل کړه، یو وایروس حذف کړه، یا چش وکړه یا چش وکړه، هغه دې په دې شیانو ته به ښه کې ټاپ یې، خو هغه دې په دې نه خبر دی، نه کار لري. هغه کمپیوټر تعریف کړه، کمپیوټر چا جوړ کړي، په څو کې جوړ شولو، د څو بوخت د څو څخه جوړ دی، د څو ډوله دی، د دې شیانو پوښتنه ورڅخه کوي سوزو. نو نن موږ پر هغه باندې بحث کوو. نن مو سبا شاید پر هغه بحث وکړو، بله ورځ به عملي درس ته وداخل شو. د لومړي ځل دپاره کمپیوټر چې د لومړي ځل دپاره جوړ شو په 1940 میلادي کال کې جوړ شو سیسو. د چا د خوا جوړ شو؟ د چارلس بابیج له خوا جوړ شو. چارلس بابیج، د چا؟ چارلس بابیج. دا رقم لیکل کېږي سیسونه. په انګلیسي باندې پوهېږئ؟ انګلیسي باندې پوهېږئ؟ ښه، مشکل نه لري. زه ټول انګلیسي چې ده یار انګلیسي وایم، بیا په پښتو درته ترجمه کوم. که پوه نه شئ چې که پوهېږئ بیا هغه بیا ډېر ښه دی سیسو. نو چارلس بابیج د خوا جوړ شو په 1940 میلادي کال کې. د لومړي ځل دپاره چې دی جوړ شو د ده نوم ولو چې شي کامپیوټر، فقط کامپیوټر سیسو، یعنې معنا محاسبه کول. دغونه بټن یې درلوده. یار وخت مې واکس ولیدي اوس ریمونه دا قدرې جوړ شوي دي سیسو. د ده ریم په ګلیډر که څه دا غټ جرسکیل دی، په دې پورته کېدی، په یو لوی موټر کې ښودل کېدی، د دې ځای څخه یو بل وطاق یا یو بل تعمیر ته وړي. دغونه سیسونه او دونه بټن یې د لرګي بټن جوړ کړي، فقط 1 2 3 4 5 دغه حساب یې پکوي، نور نه خپله جمع کولی شو، نه منفي کولی شو، نه تقسیم نه چی کولی شو. نه فقط د لومړي ځل دپاره په لغت کې وده ته چې ویل کېږي د یوناني کلمې د کمپیوټر څخه اخیستل شوی دی چې معنا یې محاسبه کول دي. فقط محاسبه 1 2 3 4 5 سیسو. کله چې په دې کې کار وسو، پرمختګ کې راغلی، دی حالاتو ته ورسېدی چې حساب به دې ورکړي، جمع تقسیم د دفترو پیسې فیصدي دا شیان به د خپله راویستل. اتمات ستا د 12 ورځ غیر حاضر شول یا درڅه کاټ شول، دا ټوله ده راویستله سیسونه. نو بلا وروسته دی بلا چې شي ونوموي، وروسته یې بلا ودې ته بیا کمپیوټر ووایي سیسو. اوس په انګلیسي چې زده ده ولې کمپیوټر ته ووایي؟ استاد د کمپیوټر چې و هغه ولې یوازې محاسبه کوله شابش. او د چې سره چې آر چې سره یو ځای کې دا معنا د نور شیان هم سره یو ځای کړل چې محاسبه. السلام علیکم نعمت استاد سیسو. هغه خو نو ته ګوره انګلیسي دې ویلې ده، هغه چې شیان سره اضافه سم خو ایس به سره اضافه کړي وای. دونه خو نوم نه ده ویلې. نو ګوره کمپیوټر ورک چې ته ویل کېږي، آفرین. ورکر چې ته ویل کېږي، کارګر. آفرین. یوز چې ته ویل کېږي، استعمالول. چې ته استعمالول. یوزر چې ته ویل کېږي، استعمالول کې. آفرین. بل چې ته وښیم
نو رسېږدي سر مې په خلاص سر په خلاص کمپیوټر چې ورته وایي یعنې محاسبه کوونکی دي پخوا خالي محاسبه کول اوس محاسبه آفرین شاباش ګوره دا کله چې د فعل سره ای آر یو ځای سو خپله دلالت کوي چې دا فاعل سو ترسره کوونکی سو صحیح سو نو مخکې ته یوازې محاسبه پکښې کېدل چې ده ته پرمختګ ورکول سو ای آر یو سره یو ځای کړي دی خپله دغه شی دی د محاسبه کوونکی دی صحیح سو نو کمپیوټر نوم یې پرکښې شوی نو بیا وروسته په اصطلاح کې یو تعریف ورته وکړي والعبارت له هغه الې څخه دی ګوره زه درته وایم ته بیا په کتابچه کې زموږ لیکه تعریف عبارت د هغه برقي یا الکترونیکي الې څخه دی کوم چې ډیټا اخلي پروسس کوي ذخیره کوي او د یوزر د راتلونکي استفادې لپاره یې چمتو کوي سر دې په دې خلاص اوس یې مه لیکه دا ویډیو زه کوم بیا به ته څنګه ولیکې صحیح شو سر دې په دې خلاص دا خبرې ګډې سختې صحیح شو نو دا تعریف سو په دې تعریف کې درې شیان ذکر سو یو ورته ډیټا ویل کېږي چې شي ډیټا او بل پروسس چې شي پروسس او بل یوزر چې شي یوزر دا درې شیان کې ذکر سول ډیټا هم تعریفونه په امتحانات کې زیاتره وخت راځي وایي ډیټا یا خام مواد تعریف کچش دي لنډ تعریف یې دا دی چې غیر پروسس شوي معلومات موادو ته څه ویل کېږي غیر پروسس شوي موادو ته څه ویل کېږي ډیټا ویل کېږي چې ډیټا ویل کېږي څه په خلاصو دا غیر پروسس شوي څه معنا ولاړ یې په ساحه کې فرض کړه د واکسین کې کار کوي منیټور یا کوردیناتور هر شی څه یې ولاړ یې کورونه دې وکتل سپروایزران دې وکتل کوشنیان دې راټول کړل خپل ویالونه دې مصرف کړل خو یوازې دې پر ورقه لیکلي دي دا محاسبه نه ده سوې د کومې ساحې د څو کالو څخه د څو کالو هلکان دي د څو کالو څخه نجونې دي څو یې کوچني دي څو یې غټ دي د کال څخه او دغه رقم د کوم سپروایزر مربوط څو دانې سولو دا د کومې میاشتې دي دا هېڅ شی نشته خو دا بیا کمپیوټر خپله راباسي سیزو د فورمولا پر اساس یې راباسي چې دونه هلکان دي واکسین کړي دي نو دغونه ډوزه او دغونه ویاله دي مصرف کړي دي دونه ویاله دي وړي نو دونه ځم پاتې سو دونه ډوزه دي وړي دونه ځم پاتې سو دا ټوله دی خپله راباسي کله چې دې ده ته ورکړل راپور دې تهیه کړي راودیستی دغه پروسه چې ته پر اجرا کوې دغه ته څه ویل کېږي دې ته خو پروسس ویل کېږي او چې کله د اول دې د سیمې سره راوړل کمپیوټر ته دې ورکړي نه وي دې ته مواد ویل کېږي خام مواد یا ډیټا صحیح شو د دې سره یو تعریف اضافه کېږي د انفورمیشن په نامه باندې صحیح شو د چیش په نامه باندې انفورمیشن بیا چیش ته ویل کېږي معلومات ته ویل کېږي صحیح شو معلومات په پښتو کې ورته معلومات ویل کېږي معلومات بیا چیش دي معلومات بیا دغه سرچپه تعریف دی هغه غیر پروسس شوي معلومات ته ډیټا ویل کېدل دا لنډ تعریف یې دا دی چې پروسس شوي پروسس شوي مواد عبارت له معلومات څخه دي صحیح شو ځکه کله چې دا خام مواد راوړل کمپیوټر ته دې وکړ د راپور درته راویستي دغه راپور چې جوړ شو معلومات شو د استفادې وړ شو یو څوک یې قبلوي یو څوک یې درڅخه غواړي صحیح شو پروسس خپله دغه عملیه اجرا کول پر یو کار باندې عبارت له پروسس څخه دی لاندې یوزر دی ما مخکې درته ویل یوز استفادې ته ویل کېږي یوزر استفاده کوونکی هر هغه کس هغه که بت یې که انسان یې که دغه یې که هغه څه شي هغه اوسپنیز انسانان هغه یې روباټ دا کمپیوټر چې استفاده کوي دې ته څه ویل کېږي یوزر ویل کېږي سر خو دې به خلاص انشاءالله تر دې ځایه تاو کمې دستې ده صحیح شو سر خو دې به خلاص انشاءالله تر دې ځایه راځو دا د تعریف ولو او لغوي او اصطلاحي دواړه ډیټا او معلوماتو پروسس او یوزر درې سره کې وپېچل سلو راځو دوهم کمپیوټر فزیکي لحاظ ته فزیکي لحاظ ته دغه ډولونه خورا ډېر لري د بانک د دې شیان لپاره جلا جلا کمپیوټران استفاده کېږي په هغو پسې موږ نه ګرځو په فزیکي لحاظ چې ورته ګورې دوه ډوله کمپیوټران موږ لرو یو ډیسکټاپ دی بل لپټاپ دی څه شي دي ډیسکټاپ او لپټاپ ډیسکټاپ او دوهم یې څه دي لپټاپ صحیح شو ډیسکټاپ عبارت له هغو کمپیوټرونو څخه دی کوم چې د انتقال وړ نه دي سر خو دې په خلاص په دې باندې انتقال پېژنې د وړلو وړ نه دي آفرین فرض کړه دا میز دی صحیح شو دا میز که چیرې زه رښتیا هم د رښتیا او میز جوړ کړم دا څه بلاوې راوړي باید زه راسم دلته دا لس کړم او دا اوکې کړم نه شو کنټرول پلس ان نوې صفحه راواخله دلته اوس میز جوړ کړم شل کړه دا اوکې کړه
میز خو نو پښې لري او بیا پښو میز به دې نه لیدلی میز شو پر میز باندې دغه رقم کمپیوټران پراته دي لیدلي به دي په ادارو کې انشاءالله تر میز لاندې دلته یو غټه سپیو پراته وي صحیح شو د میز سربیره یو دانه کیبورډ پروت دی یو دانه دلته موس سره پروت دی اوس نو یو کیبل د سپیو د کمپیوټر تر مابین سره وصل دی صحیح شو او بل کیبورډ د موس د کمپیوټر سره وصل دی او بل کیبورډ د کمپیوټر او د چی سره وصل دی د کیبورډ سره وصل دی دا دی او بل کیبل چیرې دی بل بیا د کمپیوټر او د برق سره وصل دی بل بیا چیرې دی بل بیا د سپیو او د برق سره وصل دی دا دونر کیبلان ته وړای شي دغه ته ډیسکټاپ کمپیوټر ویل کیږي چې د انتقال وړتیا نه لري صحیح شو او لیپټاپ کمپیوټران عبارت له هغو کمپیوټرونو څخه دي کوم چې د انتقال وړتیا لري اوس بیا دونه کمپیوټران راوتلي په جیب کې واچوه بیټرۍ مادربورډ کیبورډ موس هر څه دی په ځان کې لري لکه دا موس خو اوس هم جلا دی د اصلي موس دغه صحیح شو وړل نه غواړي جلا نه دی مادربورډ یې په دې کې د کیبورډ سره دی بیټرۍ کې ستا برق وړي چارج وړي ډیسکټاپ هر څه سپیو هر څه په مابینځ کې دي دې ته چې ویل کېږي لیپټاپ کمپیوټران ویل کېږي سر خو دې به خلاص که سوال درته وشو چې کمپیوټران په عموم کې پر څو ډوله دي دوه ډوله ډیسکټاپ او لیپټاپ که تعریف یې که تعریفات مې درته وویل صحیح شو دریم راځو د کمپیوټر د څو برخو څخه جوړ دي دا سوال درته کېږي صحیح شو په عموم کې له دوه برخو څخه جوړ دي یو چې د هارډویر برخه ده صحیح شو هارډویر صحیح شو هارډویر برخه ده او بل یې سافټویر برخه ده چې سافټویر سافټویر برخه ده هارډویر عبارت له هغې برخې څخه ده کوم چې هم لمس کولی شو هم یې لیدلی شو دا تعریف دی صحیح شو دا سر دی دا کیبورډ دی دا موس دی دا بټن دی دا بیټرۍ دی دا ټول ته چې ویل کېږي هارډویر ویل کېږي هارډویر سافټویر بیا ګوره تعریف یې په یاد لره سافټویر بیا عبارت له هغې برخې څخه دی کوم چې لیدلی شو خو لمس کولی یې نه شو دغه وینې دا شیان دا پروګرامونه دې ته سافټویر ویل کېږي وینې یې خو لاس نه ویل کېږي صحیح شو سافټویر اوس یې علاقه سره موږ پر هارډویر باندې بحث کوو هارډویر بیا پر دوه برخو ویشل شوی دي یو چې دي انپوټ ډیوایسونه دي صحیح شو چې انپوټ ډیوایسونه انپوټ دا چې مو ولیکئ انپوټ ډیوایسز یعنی انپوټ ډیوایسونه او بل چې دي آوټپوټ ډیوایسونه دي صحیح شو ډیوایسز په پښتو کې ورته داخلي آلې او خارجي آلې ویل کېږي صحیح شو چې داخلي آلې او خارجي آلې دې ته خارجي آلې ویل کېږي او دې ته داخلي آلې ویل کېږي سر خو دې به خلاص ان شاء الله داخلي آلې عبارت له هغو آلو څخه دي کوم چې د هغه په واسطه موږ و کمپیوټر ته ډیټا ور داخلوو سر خو دې به خلاص تعریف باندې ان شاء الله لکه مثال فلاش دی چې فلاش دی او دغه رقم بل چې دی موس دی صحیح شو او بل چې دی دغه رقم کیبورډ دی چې کیبورډ دا شیان چې دی دې ته داخلي آلې ویل کېږي یا میموري که فلاش نه ته فلم ورلېږلی شي یا که موس نه ته کار کې کولی شي یا که کیبورډ نه کار کولی شي خط کې لیکلی شي یا که میموري نه شی ورلېږلی شي یا آفرین په دې خو دې سر خلاص ان شاء الله خارجي آلې کومې آلې دي عبارت له هغو آلو څخه دي ښه ورته متوجه څلن تعریف دی عبارت له هغو آلو څخه دي چې د داخلي آلو په واسطه ور داخله سوې ډیټا بېرته موږ ته په لاس راکوي ګوره د داخلي آلو په واسطه ور داخله سوې ډیټا بېرته موږ ته په لاس راکوي دا عبارت له کومو آلو څخه دي دا فرض که لکه خپله دغه فلاش صحیح شو لومړی دغه فلاش دی دوهم یې چې دی دوهم یې سپیکر دی چې سپیکر دی دریم یې چې دی مایکروفون یا ګوشک مایکروفون ګوشک دی سر په خلاصو ګوره د فلاش په واسطه یا د موس په واسطه یا د کیبورډ په واسطه د فلم ورولېږي سکرین یې ته دوه شي دلته سکرین هم کې شته سکرین نه دی لیکلی سکرین صحیح شو سکرین یې دالې دوه شي سپیکر نه یې غزل اورېدی شي چې ګوشک نه یې اورېدی شي آفرین نو د هغو په واسطه ور داخله سوې ډیټا د دیو په واسطه ولیدل په لاس یې درکړل د فلاش پوښتنه که کله ناکله درسه وسوه چې دا داخلي آله ده که خارجي آله ده دا به ورته هم داخلي ده هم خارجي ده ځکه د دې په واسطه موږ هم شیان ور اچوو هم یې ځم راکار
سر یې به خلاص دا دواړه خاصیته به ځان کې لري مشکل خو نشته د دې ځای شي بس دي که دغونه وایه بس دی نور نشته سیسونه هغه به مرسته تر هر ډېره